مالیزیا ښایي ځینې هیوادونه نوی حکومت په رسمیت وپیژني. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته پخیر راغلی. ملګرو پوره جزیات په ویډیو کې راسره وګورئ. مالیزیا وایي د دې احتمال شته چې ځینې اسلامي هیوادونه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د غرب له دریځ ورهاخوا ځینې اسلامي هیوادونه غواړي د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ده په خبره د مګړۍ پر همدې مسله بحثونه روان دي او ښایي دغه هیوادونه ژر خپل دریځ اعلان کړي. هغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو احتمال شته چې په دې ډله کې یو هیواد پخپله مالیزیا وي، سره له دې چې د افغانستان نوی حکومت په ځلونو له نړیوالو د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه هیڅ هیواد دې ته نه دی تیار شوی چې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني.